السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم چې خاص کر زه به تاسو ته وایم چې د افغانستان محمد نبي یوه ډېره غټې حادثې نه بچ شوی دی، یعنې مرګ نه بچ شوی ده، چې هغه څنګه په نن ویډیو کې به زه تاسو ته وایم. او بل به زه تاسو ته دغه ایشیا کپ په هکله باندې پاکستان خپله آخري فیصله ورکړې ده چې هغه به هم زه تاسو ته وایم. او سبا ته په آی پی ایل کې کوم ټیمونه لوبې ترسره کیږي او د رشید خان دوی ټیم بله لوبه به کله ترسره کیږي، دا هر څه سره په دغه ویډیو کې وګورئ. راځم زه تاسو ته وایم چې سبا ته یعنې 12 تاریخ باندې د پاکستان او د ساوت افریقا دویمه شلوریزه لوبه هم ترسره کیدونکې ده او دغه لوبه 9:30 بجې د افغانستان په وخت باندې ماښام ټایم کې شروع کیږي. کوم ملګري چې دلچسپي لري هغوی هم دغه لوبه کتلی سي. او بل به زه تاسو ته وایم چې نن په آی پی ایل کې سنرایزرز حیدرآباد ټیم چې کوم د کولکاتا نایټ رایډرز سره یوه لوبه ترسره کړله چې په دغه لوبه کې کولکاتا نایټ رایډرز اول بیټینګ ترسره کړ. 108 رنز ټارګټ یې د رشید خان او نبي دوی ټیم ته ورکړ. په نن لوبه کې نبي او رشید خان دواړه 2 لوبغاړي اوټ کړي دي، خو رشید خان بیا 4 اوورو کې 40 رنز ورکړي، 2 لوبغاړي اوټ کړي. نبي بیا 4 اوورو کې 12 رنز ورکړي دي او نبي بیا 2 لوبغاړي اوټ کړي. بیټینګ کې نبي دومره خاص نه ده ځلېدلی، خو خاص کر زه به تاسو ته وایم چې په نن لوبه کې نبي ډېر تیز یعنې فاسټ بالر ورته بال وکړ او دغه سټ کې ولګېده، خو خوشبختانه د الله پاک ورباندې مهرباني وکړله. که تاسو ته یاد سي د اسټرالیا یو لوبغاړی او فیل هیګس نومېده، هغه هم همدغسې په سر باندې بال لګېدو، همدغه سټ کې ورباندې بال باندې لګېدلی او ډایرکټ جای په جای سو. هماغه وخت کې یعنې جای دی مړ شوی، خو خوشبختانه نبي په هغه جي باندې ولګېده، خو الله پاک ورباندې مهرباني وکړه چې دغه هیلمټ باندې لږ غوندې بال ولګېده. دغلته نبي سره ډېره غټه حادثې نه بچ شوی ده، خو په دغه لوبه کې نبي چې څنګه په سر باندې ولګېد، هغې نه وروسته پریشر لاندې راغی نو خپله ویکټ هم بیا په بل 1-2 بالو باندې له لاسه ورکړله. بل به زه تاسو ته وایم چې سبا ته په آی پی ایل کې چې کوم ده راجستان رویلز ټیم چې کوم ده دغوی پنجاب ټیم سره خپله لوبه ترسره کوي چې دغه لوبه 9:30 بجې د افغانستان په وخت باندې شروع کیږي او ملي تلویزیون باندې تاسو دغه لوبې لایو هم کتلی سئ. او بل خواته که موږ وګورو د افغانستان رشید خان دوی ټیم چې کوم ده، دوی به خپله دویمه لوبه چې کومه یوه ده 16 اپریل باندې که خیر ترسره کیدونکې ده. دغه لوبه لویر چیلنجر بنګلور په نوم باندې چې کوم ټیم ده هغوی سره به دوی که خیري په 16 تاریخ باندې لوبیږي. او دې نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې پاکستان کرکټ بورډ چې کوم ده د پاکستان سوپر لیګ دغه بقایه لوبو اعلان هم کړی ده چې دوی وایي چې پاکستان سوپر لیګ بقایه لوبې چې کومې دي دغه به جون اول تاریخ نه شروع کیږي او همدغسې 20 جون باندې به د پاکستان سوپر لیګ دغه فاینل ترسره کیږي. خو بل طرف ته دوی د ایشیا کپ په هکله باندې آخري فیصله هم ورکړې ده. دوی وایي چې موږ له خوا نه ایشیا کپ کینسل شوی ده او دغه به کال 2022 کې په سریلانکا کې ترسره کیدونکی ده، یعنې کال 2022 کې به ترسره کیږي. او که موږ وګورو د دغه فیصله به ایشیا کرکټ کونسل اخلي چې هغه د هندوستان په لاس کې ده. فی الحال هندوستان له طرف نه د ایشیا کپ په هکله باندې کوم خبر نه ده راغلی، خو دغسې که موږ ریپورټونه وګورو زیاتره ریپورټونو کې بیا دغه راځي چې دغه کال ته امکانات د ایشیا کپ ترسره کیدل ډېر زیات مشکل دي.